بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو د مخه د قطر او آلمان هیوادو له حکومتونو څخه مننه کوم چې د سولې لپاره دا بین الافغاني کنفرانس جوړ کړی او ګډ کوربتوب یې کوي تر څو افغانانو ته دې زمینه برابره سي چې په هیواد کې د سولې د راتلو لپاره خپل نظرونه څرګند کړي. درنو حاضرینو، په افغانستان کې د جګړې لوی عامل اشغال دی. که موږ په افغانستان کې تلپاتې سوله غواړو نو باید اشغال ختم او د هیواد خپلواکي اعاده سي. اسلامي امارت غواړي چې په افغانستان کې یو افغان شموله اسلامي نظام جوړ سي چې په هغه کې ټول افغانان خپل ځان وویني. دا هیواد د ټولو افغانانو ګډ کور دی او زموږ هیله دا ده چې ټول افغانان خدمت او آبادي کې سهیم وي. موږ ډېر ملي او اسلامي ارزښتونه لرو او په دې مشترکاتو راټولېدی سو. موږ به دغه لوړو هدفونو ته د رسېدو لپاره د راغلو افغانانو څخه د هغوی نظرونه واورو او د هېواد د اوسني ناورین څخه د خلاصون په خاطر به خپل نظرونه سره شریک کړو. په افغانستان کې د واقعي اسلامي نظام او تلپاتې سولې د راتلو لپاره ستاسو ټولو د کامیابي په هیله. وسلام. د افغانستان اسلامي امارت د سیاسي مرسل د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادره. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح